السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نه ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکی یو ظالم تر راپاڅېدل او د روژې ماتي په ټیم کې خپله ورېره په چاړه باندې الاله کړه. آیا دا یې ولې الاله کړه؟ د دې حقیقت څه دی؟ ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکو. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتو نه مخکې تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکی ظالم تر راپاڅېدل او خپل د رور لور یعنې ورېره یې ډېر په بېدردۍ سره په چاړه باندې حلاله کړه. او د تره یې دا خبره کوله چې دا ډېره زیاته ورانه وه او د روژه ماتي ټیم کې به یې ډېره زیاته تنګول کول او د دې مور هم د دې خیال نه ساتلو او د سرته کوله بنا د هغې په وجه چې زه ډېر زیات تنګ شوم او زه نشایي یم چې د هغې په وجه باندې ما دا راپاڅېدم او دا مې په چاړه باندې الاله کړه. او یقینا چې ما ډېر زیات جرم کړی دی، خو څه وکړم هغه ټیم کې زه په ځان نه پوهېدم او د نشې دماغ مې دی ځکه چې ما نشه نه وکړي نو د دې په وجه باندې زما دماغو کار نه کولو. یقینا چې ما ډېر غټ جرم کړی دی او زه د مور نه او د پلار نه معافي غواړم چې ما دومره غټ جرم وکړو چې د دې د ګل په شانتې لور مې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. ملګرو امید لرم تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوې وي ځکه چې زموږ معاشرې کې دا شیونه ډېر په تیزۍ سره روان دي چې په وړه وړه خبره باندې یو بل په چاړه باندې الالو یا قتل کوو نو دا ډېر زیات جرم او زیاتې دی، د سره مکمل خاندان تباه شي. ملګرو زموږ نورو ویډیوګانو لپاره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.